مقلی بلا ساده بلا کم دیتا چې رشتې له ورشول ته مګړې کا د پوندو پورې قمقله به یې چېرته درکوي ولې نه راکوې بېبي ما څومره ښکلي زلفې پرېښي دي ډارېکې ویلې ورکوم کلی ویلې ورکوم هغه خویل زما زخمونه تازه دي ته یې ګنې غټ اپرېشن یې کړی دی زخمونه مې تازه دي لور دي دا یو نه پاتې شوه بل یې ورکه بېبي دا سړی هم زما خوښ نه شو ولې هسې مړې د طبخي شا وه د طبقي شا وه ته په هغه څه کې لور یې ښه دینداره ده مدرسې ته ځي راځي ښایسته جینۍ ده زما په شان لخته باډۍ ده لور بیا ځان له چې کومه دی نو د طبخي د پتیلې شی د پتیلې شی هلته څه داسې ګلپام شهزاده تکې شنې سترګې دي د سترګو نه د خلک ځان ساتي بېبي سمه دمه د ترور لور مې کوله او یوازې زه خو یې نه وم خوښ اله ولې ټول کلی خوښ و نه بېبي زما هم خوښوه زه یې هم خوښوم څومره ښکلې ده زما د ترور لور ده خپله د ترور لور دي د خپله اول خو مې دي د هغه ترور سره نه لګي او بیا مې د دغه پیچتقرې چرګې سره نه لګي دوغومره ونه ده او دوغومره پوزه ده په هغې زه څه کوم زما خوښه ده بېبي زه په پوزه او په ونه او په ترور باندې زه څه کومه زما خپله د ترور لور خوښه ده ولې اله نن سبا خو هلکانو ته خریم جینکۍ ښکاري په ټیکر باندې ورته بورکه واچوه روغه ورځ ورته تېروي تاسو خو ماته معلوم یې خو دا خو به ګورې چې ښځه ده او که نه ښځه د بېبي داسې ښکلې ده پوز یې غټه ده او سم خوند ورسره کوي سم مزېدار چې وخاندي که نه دا چلو کي مازغه پکې ښکاري لکه دا قبله په هغې د څه کومه پوز یې غټه ده د چړا د کاڼه دي خلک نری لخته پوزه پسې ګرځي دا څنګه چې دا کوم کور ته چې دې ور وستوم بېبي ګورې دا خلک د لزه نه کومه ښه دې خو به اوسه پورې چې کوم دی نو پټونه به دا په ګاډو کې دغه راچلولي خیر دی پلار یې نور والی دی څه ویلوی دی لور یې ښایسته ده هغلته مزه نه مړې زما د ترور د لور نه به ښایسته یي ډېره تې ښایسته ده لخته باډي ده ستا ترور لور خو ښکاري نه راځه مازغه دې راله خراب کړه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه قراقوره وروره خدای مسلمان خپې راټینګې که که نه نه راټینګېږي بس مسلې مسایل او ټینشنونه ته ولې داسې مسلې خو زما دي وي دا قسمت خنزیر مې چرته کې اوده دی نه پوهېږم چې په څه رانه خفه دی په مینت او په زارو سو مته ستړی بیدار نه شو دا نه هغسې اوده دی ظالمه ستا خو هم زموږ زړه دی ارې که خو دا راته ووایه چې چل څه شوی دی په دې خو مسلې مې ډېرې دي یارو بیا کومه مسله راغلې ده نو زما څومره مسلې ده ته ورې پته نه لګي لاول خو مې ښځې سره لانجه وه او چې مې ښځې سره لانجه صحیح شوه ټیک شو ټول تعویضونه راباندې هغه خور مې کړي داسې ویې لکه د شینه هغه مور نه ده داسې ویې او که نه خو ستا خپله خور ده مړه نشته خور د خدای مسلمانه څوک د چا په کار راځي زه ګاډې واډې وې نه خو ستا خپله خور وه یار داسې خو هغې له نه و په کار نشته دی که نه چې کله دې خور وکړه نو تا ته به بیا پته ولګي خو خره چې خدای درله درکړی نه ده دا خبره دې م خو کړه یار تعویضونه ماویضونه راباندې کړي دي د خدای مسلمانه کوډې راباندې کړي کوډې دا ته څه یم ګډې وډې مې وي اوس لږ ځای له رالمه خو خره چې مړه لار کې مخې له رالي د خدای مسلمانه مړی مام چولي د خدای شته ډېر خوشحاله شوم خو چې ستا د حال مې د بیا د باندې خفه شوم لکه شیرعلي دا خبرې پرېږده مړه یو 500 روپۍ راکړه یارو مړه ما خو ځان نه یو چرګ خرڅ کړ او خدای راستي بل دقه لږې پیسې دا کچل دی که نه خو چې موږ درته ووایو که نه خو ځه تا ماته چې د قراقوره ویلې نه دي پېښ وې دا ځان سره واله او خور دې ده نیکي ورسره کوه نیکي اوبه نه وړي نیکي خلک ځان سره بره وړي یاره شیرعلي داسې کار دی ته او ته ورسره خو که زه مړه ما ته د خور سرمینځه مړه خو سمه خبره هم درته وکړه د خدای مسلمانه څلور جیره بزمکه مې ده ورسره مړه څلور جیرې بزمکه ده نو مشره خور دې ده څه چلو شو سړیه ته خو هسې په نسه خبره سړي سپېمو ته وردانګې زه تا ته وایم نو ته نېغېږه ما سره مه کنه په داسې خبره نېغېږه مه کنه نو زیات یې راسره کړې یاره 40 کاله زما دې خور دا ځمکه وخوړله لکه خاندان کې به مشر نه چې ورته کښېنئ دا هغه مشره نه ده که نه د خدای مسلمانه د واده نه مخکې تېنه ټول ګاونډ تنګ وو ټیک شو هغه خو ما ته هم لږه ډېره پته ده خو ته داسې چلو که ولې ته دا وایې د بارمنټ نه راغلی څه ما ته پته ده خو داسې چلو که څه مشر وګوره ځان له به هم کار وګورې هغوی له به هم کار وګورې مړه پرېږده مړه ما خو وجله خو بس هډې وډې شروع کړي ظالمه ځان له به کار وګورې بیا په دغه څلور جیره به نه خلاصېږي راکړه دا پیسې زه د خدای مسلمانه ویم خو یو وچه کمې کېناسته نوې زړې به ټولې سر کړو ځه ګورو به ځه لرې مسلې هلکه ځه سره ستاسو مسلې زما حل دي خو چې په دې خور باندې یو دوه راپورټ
راځه نادانه دا زمون کور دی څنګه دا چې پرده وکړه د څه شي پرده وکړم ګڼه خلک شرط کوي ملګري مې راغی او چې ما دوی کنه چې ما خو ته خپل نوم خو او تا ماته ونه خو تاسو نوم دی زما یار باش نوم دی خلک راته خورټ بس ټیک چې کنه خورټه راځه چې ورځو چپ ګوره خطه به راته خورټ نه وي ماما راته ونه په دې سر نه مې داسې لوګي خېږي بس ټیک واشه ته پرده وکړه شابه پرده هم نه کومه زمون کره بس یوه بوډۍ مور مې نور څوک هم نشته راځه سوکړک پې هم پخ کړی سره چای مې پخ کړی دواړه مې وویل بس ټیک چې راځه خبره درته کوم ګورې دلته زمون کره خوراکون ماما راځي کله د چرګو انډیز کې او کله چینکونه مړه سم غوبلې تړلې تا سره خو زه ملګرتیا کوم غوځې نه چې ګوره ته د خوراکون ماما نه سیوا وکړې علي خوراکون ستا ماما دی زما ماما دی نو ستاسو دی هغه ظالم زما ګوګل جګري دوست مې دی ولې وځه نه زیارت عمره کنه زما تاسو سره په خپل ځای اډوسی ده هغه سره په خپل ځای مازه کدرونه مې ته کوم کتل کنه نو خدای دې دا سره غږ کی زما سر دی ولې خدای غږ بچی دارو ولی به کامیاب نشي ګوره ها زه تاسو سره ورولي کوم نو چې د قراقون ماما مرګ زه په کلی کې نه پرېدم ته ما دا کور ته راځه نه کړې وځه هغه سره ډېر نه ملایږم دا جمی مسه نه پریږي مړه خزه بس مرګرتیا د سره کوم خو په یو شرط په یو شرط باندې وای تابعدار دا هغه سره به ورانه کې جی شو سره روانه کوم دا مشاهده باندې بدم لګي خو داجی مخ عذاب دې شي نه کنه چې سمون دا بیبي سره ملو کومه ته داجی پته مې وری تا ته داجی پته مې ما ته د سیل قراقون ماما سره به بس رښتیا دی تابعدار ځکه وی ارمان او د دادا کورنو د ډکش کور بچا پیری او تاوی دمای بیبي بیبي ته لرې نه چغې څلوې رانږدې شه دایما ما سره ملګری راځي الله یا الله دا څوک دی دا زما ملګری دی نادان دا دومره خالق ته تا چې مخ پټ کو ما سره په غونډه لار باندې موټرسایکل راوستو دا په موټرسایکل ناست او ما پسې ټیکه واله بیبي کېنه لکه الله قمقلی بلا کور ته خلک مه رادنه کوه خلک اخ ټوخ وکي دا خو وړوکی ماشوم دی السلام علیکم وعلیکم سلام وای چې د بل کلي دله نه پېژني ستا د کلي دله څه به یارانۍ دم سترګې تورې کړي ستا په شان دی په خیر علي بچی څنګه یې ښه جوړې بالکل ټیک دا مخ ډېر چینجنه ده ګوره غاښونه مې چینجن دي نوره ټیکې ما په څه چینجن یم ما څه چل کړی بیبي زه نور ساګ نه خورم ولې وختي راله پاخه کړه دا ځای نم تک شنی دا خو د ورکوټي والې نشنه دي بچی څاګو ته ګناه نشته دی خو د چې کار دی دا دې څنګه راوستو دا مې داسې راوستو بیبي زه چې د هغه ترور هغه مبارکۍ لیتلې معامله چې ده الله مبارکي مه وایه لاسنیوې له خلک به څه وایي زه خو ته تلمه ما له قابو د مټیانو ډبې هم اخېستو اوس ما له څه چل راځي چې خلک مړو له څه وړي نو ارشاد استاد به دې بوتلې وې ډولکې به دې متوالی ولې چې مړه شوه غریبه ولې مړي له څوک ډولکي بوځي څه نو مټیانو ډبې څوک وړي نو څه ویله خلک وړي مړي کې بس وایي لاس او خپې نه خپې آله زیم غلطه کړم یا خدایه خپې آله لاس اوچت کوي دوا وکړي ودې د مړي مبارکۍ چله مې زده کړه ښه مبارکي نه لاس نیوه ورته وایي یا زما ساده بلا لږې خبرې زده کړه تش د ماما څه تربګنۍ ته نرې نور د ټک نه خودته د بیبي مطلب دا یار باشه د بیبي مطلب دا دي یو دعا به وکړو هغه دا وینې دا وڅو خیر دی خدا بس بیا به تا د مړو مبارکۍ له ځان سره بوځم بیبي دا راسه داسې ملګری شو په هغه لاره باندې را روان وم که نه څومره شړه لار ولته پکې د قراقون ماما په شان شیزونه هم دي لګل بګل میلوګان دا ټولو او ما ته ایسته بس موټرسایکل ګیر ونیو بیا مې کلچونه داسې کولی نه تلو بس بیا دا کېناستو بس ما ولې دیکه ورکوله ګډې وډې مه وایه قراقور ماما دې لګړ بګړ په شان نه دی خو دې شکوړ په شان دی خو ته مه وایه چاته بده خبره ده نو دله دې دیکې ورکولې ته به پې ناست پې ده به دې قدر کولې یا ساده بلا بیا یې ستړی کړی بیبي دې نشي چلولی د نه شو نو د دې طرفې چا بوتلی دا مسه دې طرف مسه پیاده روانو نو بیا موټرسایکل ونه باسي ځان به پې خوب کې یا به پې بل څوک شل شوټ کې
نه بیبي ما له داسې چل راځي په یو پایه هم چلولی شم یو پایه مو له داسې چوده کې که نه داسې او بس داسې به ځان پسې راکاږي په یو پایه روان بچی چې چام په دغه پایا اوچته کړی اسپتال کې خپې اوچتي نه، نه، سپین کاغذ یې ورته اچولی او داسې ځوړلی ده چې کار ونه کړي سم بند کوي بیا بې له شو ټکونه وباسي خودو هغه کې خپله نشه ډېره څه له نشه ورکوي هلکه ته مېلمه یو په ځای کې د مېلمنو په ځای باندې کښېنه ښه ما بیبي به خپلې خبرې کوو ته په هره خبره کې رادانګې بیا ما ته بیبي وایي او نو بیبي ته سمه خبره کوي که نه که سبا چې بیا داسې غلط کار وکړو نو بیبي به یې دا وایي چې دی ملګري نه دی دښمن دا خونې ورته داخلي ښه او زه خو دغې والا نه یم ودلې د بیبي څومره هوښیار ملګری مې ځان له وکتل نو مور او پلار یې هوښیار دي ته خو ساده بلی ستا پلار خو هم ساده بلا وه بیبي زما خو مور نشته د مور سمربانې هله مور دې نشته زه دې مور یم که نه زما بچی جړاګانې ونه بس ټیک کړي ده بیبي چا چیرې کړه یا بچی لاړې خورا باندې مه پورې کوه ځان مه کوي سم بړه بدرنګ یي ښه ښایسته دی ولې سترګې تورې کړي دي نو دا سترګې دله څوک تورې کوي دا مې داجي نن نه بس ته توره ځکه چې ما دا خو رونو مونږ کره به روزانه نه راځي چې کله ناکله لوبو له راځه ښه یا بچی پلار دې ژوندی دی او دا څه وې او سم ښایسته ځوان دی بیبي ښایسته ځوان دی سپین دی او داسې غنم رنګه دی بیبي یا الله په تیرو برم بهار راځي ما ته اوس پته ولګېده تاسو نه ولې ځیا نه بس نه تاسو خدای دې په سپین سر دې ښکونه سټارټ کړئ او زه لاړم تباه او برباد شوم زه بوډا شوم او ما له دې ښځه ونه کړه ما ته خبره کله کړې تپوس مې ترې وکړو چې څنګه دی د ماما په شان دی لوغړن دی خو د رنګ ښه دی د جرګو سړی دی خو نه خو ته اوس ما نه ماشوم ستا دی دا یو وخت کې دی داسې لاړی او دا بل دی داسې لاړی او چې واپس راتل داسې واپس زه پوهېږم زه څه ماشوم خو نه یم بیبي یا بچې دا خو زما عادت دی خوله مې کږه کېږي نو د دې خو دا مطلب نه دی او چې ځان له سړی وینو نو دغه عادتونه ځان کې پیدا کړي داسې خو ستا عادت ما ونه لیدو چې ستا خوله داسې شولې او سترګې دې داسې شولې او دا چل یې مو کړي دا په حقه ماته د کلي جیده کوي ګیلې کوي ما خویل زما زوی ساده بلا ده خو هغوی وایي موږ ته په لار کې ودرېږي وایي کله راله منګې په کاڼي ولې ماتې کړي او کله پڼ نه ګیاره کاږي راوغورځوي په غټه لار کې دا خو وړې چپې دي بیبي زه به تا له داسې کار ګورم چې ته به زه به دې پهله جینۍ ته سترګه وامه دا سترګه به اړې ځلوي خیره بیا به نه یې درپسې ولې به راپسې بیا به راپسې انشاءالله تعالی دوه ښځې را رواني او بدله ورکوم ما ته د ښځې نوم ماله ما ته به د ښځې ګپ نه لګي دا اوس سړي دي ښه د یوه بلاک کړې ده ما ته ویلې وایي ما بلاک کړې ده دا بلاک څه ما ته څه پته ده ما یو بلاک کړې ده شاباسي نن سبا لکان تش په ښځو کې پراته دي نه کار روزګار شته نه تعلیم شته دا مې بلاک کړو دا مې ان بلاک کړو دا وایي بیبي په دې پوینټ باندې ته نه پوهېږي داسې کار دی د ماما په طرف ته لاړ نه شي نور دا مکه چې زه د خوراخور ماما په طرف باندې لاړ شم بیبي زما ستا دغه روس هم ډېره خوږه یارجوچي ده هغه ما پېژني نه بیبي داسې نه که نه ته پوه نه شوې زما څه صرف سلام کلام دی ما پېژني که زما په یارې دوڅه کې څه مسله ښکارېده هغه نه تپوس کولی شي ښه صحیح ده خو کو نوم دې اخیستی او د هغه لاله نن سبا دغه لالاګان دي دویمه میاشت شروع ده په دې طرف نه ګوري والله په بالله په سمتله که هغه خدای سلامه ما سره وکړه بس مې کوه ورته زما بچي سره ګرځه او راځه د هغوی څه چې کومې انډې پرتې کومې پراټې هغه ته خورې بس ټیک ده دا دې زما نه نور او چې په ما یې ونه خورې بیبي تودن وړی وینې ته نوره ما خورې چې څه دي هغه خو ته خورې په دې کور کې تا نه خورم روزانه دا شی نه خورم بیبي دا وخت کې دې راله پېش نه کړل بیبي طاقت ډېر دی آیرن دی پکې هره ورځ به پلنېږي هډوکې به دې کلکېږي هغه تا نه دي اورېدلي د جینۍ مینه د الک سره او د بوډۍ مینه د پالک سره ودې کته ښځه به ته اوس بیبي لږ چای موږ له پخه کړه که نه دک په چی به دنه په تخته تویږي نه. بله خبره نشته چې ته راشي چی غواړې ماما دې راشي چی غواړي او زما هم چې سمه خوښوي بیبي په خو مې درله ته پکې لا بل رالی ای بیبي سم زیګ سوکلک پوخ که دوق قمره ډبل
بس یو پوښ که بس ما درته په شریکې وکړي. زه خو یم چې زیب کوته کم دی له وګورم تش په څوکړه کاڼو کې پراته خبره مې درته کوله نادانه دې کې صحیح کښېنه بس ټیک ده. دا تا چې دا ښځه بلاک کړې ده که نه دا به ما انبلاک نه کړي. لکه دغه ښځې نوم راته ما لکه نه ما راته څنګه چې ته په خروج قارېږي دقسې زه ښځې په نوم نو بس ما ته یې والکه که نه بس ټیک ده ما چې دغه ټاپک مه چېړه اخوا ځه ځه نشي څه کوه زما سره ورولېږه لکه زما کور کې به ما ته نیغ نیغ کېږي نه کېږي شړم دی ښه ته سم پلار یې مړه ته خو ډېر کلک سترګې والله بس چای به در باندې وڅښکم من خلی نه نه غدې دا خو یاري دوستي پخو نه نغري ته راځئ راځه راځه تیاره ده کېله کپ چې زه څکم راځه دا کور ستا دی نادانه خو زما دی چې داسې مخکې ورخوشي شوې مړه یا سړی اکبر دا یو خبره ته کومه چې حساب کتاب به ورسره زه کوم ته به ورسره نه کې نو ته خدای مسلمانه ښځو ته چې د حساب کتاب پرېښودو نه به د دین شي او نه به د سادین شي دې خور سره به حساب کتاب زه کوم اوسه پورې نه دی اوسه پورې مې ورله ښه خیال ساته اوس یې خیال باقي نه ساتم په تاڼه تحصیل یې ورسره کوم د پلار نیکه ځمکه مې راوسره څلور جریبه دا به تېنه علم ویم په ارام کښېنه ویم په دې عدالتونو کې نن سبا د ښځو چلیږي د سړو نه چلیږي که دا عدالت ته مخکې شم که نه د دې پلار به هم د حصه ماله راکوي د خدای مسلمان ویم زمین د مشرانو غمتلی وي په دنیا کې چې تنګ چې ډېر که نه نه وي عدالت ډبه وه د سرکار کور ډبه وه دې خور خو زه خولې خولې له راوستم د سرکار کور ته وځم او په دې به رپورټ کوم او دا ځمکه به انشاءالله علم ویم په راپوټ او که په اوي او که په داوي او که په دشمنۍ وي او که په طرفګنۍ وي ماله به حصه راکوي چپ که جبه دې رابار کړې تعلم به د خبرو چې لږه موقع راشي که نه چې مو لار ده چې هلته کله وي که رورسو بیا به ورسره حساب کتاب کوو ویم پته یې خو راته ولګېده که نه چې زما خور د کمې اندازې ښځه ښځه بس پته راته لګېدلې ته هم ډېره ښه دې پېژنم مړې وا بلې جل محمد ته وګوره ګوره ورته ما ویم د ده ښځې سره مینه وه ویم نن درې مرض ده چې دی راځي او دې قبر ته دغه شان ببوزي وی ښځه مړه ده مړه د خدای مسلمان دې خولې ته خو دې وګوره ولې په 2006 کې دلته ښځه مباد شوې ده مړه په ارام کښېنه تا ته پته لګي که ما ته او چې دونه زړه صبر نه کوي ورشه جان محمد نه په خپله تپوس وکړه هغه قبر ته ناستې منډه اورګه زه ورځم ورشه د خلکو ښځو سره څونه مینئ دا ته چې ما ته سپک ګورې په خپله سپکې او سپکه راته زه ښکارم او یاره کنه ته ولې جاړې د خدای مسلمانه دا ستا مور مړه ده نه نو پلار دې مړ دی نه ورور دې مړ دی مړه نه نو خدای دې بیخ او بنیاد وباسه بلې نو چې رور دې نه دی مړ پلار دې نه دی مړ مور دې نه دی مړه نو دا څوک مړه دي دا مې ښځه مړه ده ښځه د خدای مسلمان تا باندې دا خپله ښځه دونه ګرانه وه چې د هغې د مرګ نه پس هم د هغې قبر ته ناست و ببوس یې ورته وې یم ته نه خبر را دې خوښه چې غوږ کې درته وویم وای د خدای مسلمانه دا دې څه ووې ټیک مې ووی راشه دې خوا راشه داسې کار دی که نه دا ما ته چې د غوږ کې کومه خبره وکړه دا به زما دې ښځې ته کېښه زه ته بېغمه شوم ولې سړیه څه چل دی داسې چل دی دا زما ښځه مړه ده ما ته پته را دې ما ته په زنکدن کې ویلو که نه او واده یې را سره کړې وه وی تر هغې پورې به دویم واده ته نه کې تر څو پورې چې زما د قبر خوره نیوچه شوې نو څوک سپېره راځي د شپې او بالټي اوبه پې اچوي هغه وچومه